أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. سورة المائدة واتيام نمبر آیات ته دایت کریمون ورسته با الله رب العالمین رد الشرک فی التحلیل والتحریم کی چې مومنانو د ځان نسیزونه محراموي. بیا ورسته الله رب العالمین محرمات الهیه ذکر کی کوم سیزونه الله رب العالمین حرام کړی دي چې هغه شراب دي، دارنګه جواری ده، عبادت د درگاهونو داسې نور. بیا الله رب العالمین رد وکي په محرمات لغیر الله باندې، هغه سیزونه چې جاهلیت والاو د ځان نه حرام کړیو هغه باندې الله رب العالمین رد کوي. یا ایها الذین آمنوا، ای هغه کسانو چې ایمان راوړی، لا تحرموا محراموي طیبات پاک ما هغه سیزونه احل الله لکم چې حلال کړي دی الله تعالی لکم تاسو لرا. الله رب العالمین چې تاسو لره کوم سیزونه پاک حلال کړي دي تاسو ما حراموي، معنا دا چې حرام یې مګنئ. ولا تعتدوا زیته مکوي، د حد نه متیریږي. ان الله لا يحب المعتدين، ان الله یقینا الله تعالی لا يحب من نکي المعتدين د زیتی کوونکو سره سوچ د ځان نه سیزونه حراميو په شریعت او دین اسلام کې چې د زیته کوي دی خلکو سره الله رب العالمین محبت نکي. وکلوا مما رزقكم الله حلالا طیبا، دې کریمه کې الله رب العالمین تاکید کوي چې الله ورته حلال کړی دی هغه خورئ. وکلوا او خورئ مما داغنا رزقكم الله چې درکړي تاسو ته الله تعالی حلالا حلال طیبا پاک. مخکې حلال او طیب باندې خبره شوې وه. واتقوا الله او ویریږئ د الله نه الذي هغه الله انتم چې تاسې به په هغې باندې مؤمنون ایمان لرئ، کوم ذات چې هغې باندې تاسې ایمان لرئ د هغه نه وویریږئ. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، دې کریمه کې اوس الله رب العالمین جواب دی او سوال او جواب دی وهم کوي. یو انسان دی هغه قسم خوړلی دی د حلالو نه، یو څیز یې په ځان باندې بند کړی دی، دا به هم شرک راځي؟ نه، دا شرک نه دی. کله چې یو انسان د قسم په طریقه باندې په ځان باندې یو څیز حرام کی هغه دپاره طریقه شته دی، هغه باید کفاره ورکي. لا یؤاخذکم الله ننیسي تاسې لره الله تعالی باللغو په بې ارادي فی ایمانکم په قسمونو ستاسې کې. کوم بې ارادي قسمونه چې تاسې کړي دي په هغه کې الله رب العالمین تاسې ننیسي. دې ته ویلی کېږي یمین لغوه. بې ارادي د انسان عادت ګرځېدلی وي قسم خوري، نو دې باندې مؤاخذه نشته دی، نه دنیاوي او نه اخروي مؤاخذه. ولکن یؤاخذکم لیکن نیسي تاسې لره بما په هغې سره عقدتم الایمانه چې مضبوط کړي وي تاسې الایمانه قسمونه. کوم قسمونه چې تاسې مضبوط کړي وي د زړونه مو اراده د قسم کړي وي په هغه باندې مؤاخذه شته دی او تاسې الله رب العالمین نیسي. دې ته ویلی کېږي یمین منعقد. را روانه زمانه کې انسان قسم وخوري دا کار به کوم یا به دا نه کومه، او بیا ځان حانس کي هغه کوم کار چې دی ویلی چې کومه هغه ونه کي، یا کوم کار چې نه کوم هغه کوي. که چېرته ځان حانس کولو نو بیا به کفاره ادا کوي. کفاره وروسته الله رب العالمین تفصیل بیانوي. فکفارته اطعام 10 مساکین. دې کې اوس کفاره الله رب العالمین د قسم ذکر کوي او حاصل او خلاصه دا ده چې یو چا ځان حانس کړلو د قسم نه نو هغه به 10 مسکینانو ته طعام ورکوي او یا به جوړې ورکوي او دارنګه یا به غلام ازادي. که دی ونه موندلو نو بیا دې 3 ورځې روژې ونیسي. دا د قسم کفاره ده. فکفارته پس کفاره د هغې یعنې د قسم کفاره اطعام 10 مساکین، خوراک ورکول دی 10 مساکین 10 مسکینانو ته. من اوسط ما تطعمون اهلیکم، من اوسط د درمیانه ما هغه خوراک نه تطعمون چې تاسې خورئ اهلیکم په خپل اهل والا باندې
تاسې په خپل اهل والا باندې کوم خوراک کوئ د کور والا باندې نو دا ماغه درمیانه خوراک نه دوی ته ورکوي. او کسوتهم یا جامې د هغوی مسکینانو ته چې دی جامې ورکوي درمیانه. او تحریر رقبت یا آزادول د غلام دی یو غلام آزاد کوي که مؤمن وي که غیر وي دا کفایت کوي. فمن لم یجد فصیام 3 ایام اوس یو انسان دی هغه سره غلام نشته دی یا جامې یا دارنګه طعام نشي ورکولی نو هغه د روژې ونیسي. فمن لم یجد فمن پس څوک لم یجد چې نه مومي فصیامو پس روژې دي 3 ایام 3 ورځې. بعضې علما ویلي دي چې دا به پرله پسې نیسي او بعضې علما ویلي دي چې دا تتابع په ده کې شرط نه دی بلکې جدا جدا هم نیولی شي. ذالک کفارة ایمانکم ذالک دا کفارة ایمانکم کفاره د قسمونو ستاسې ده. اذا حلفتم کله چې قسمونه وکئ تاسې کله چې قسم وکئ او بې ځان حانس کوئ معنا دا ده چې هغه کار نه کوئ یا کوم کار چې تاسې ویلی دي چې نه کوم هغه کوئ نو بیا به دینه دا کفاره ادا کوئ. واحفظوا ایمانکم دې جمله کې اوس الله رب العالمین ادب ورکوي مؤمنانو ته چې د خپلو قسمونو حفاظت کوئ. واحفظوا بچ ساتئ ایمانکم قسمونه خپله یا معنا دا ده چې سیاسي قسمونه مه خورئ خپلو قسمونو حفاظت کوئ یا دا معنا ده چې کله مو قسم وکړلو نو بیا هغې کفاره ورکوي. کذالک یبین الله همدارنګه بیانوي الله تعالی لکم تاسې ته آیاته احکام خپل لعلکم دې دپاره چې تاسې تشکرون شکر وکئ. یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. ایت کریمه کې اوس الله رب العالمین محرمات الهیه ذکر کی او دا سوال ذهن ته راتللو چې بعضې خلک خو شرابو تم طیب وي پاک څیزونه ورته وي جوارګرۍ تم حلال او پاک وي. الله رب العالمین په دې ایت کریمه کې په هغه خلکو مایرات کوي چې نه دا پلیت دي پلیت دا ګنده څیزونه دي. یا ایها الذین آمنوا هغه کسانو چې ایمان هم راوړی انما الخمر یقینا شراب دا شراب هغه څیزونه چې هغه انسان نشه کوي د انسان په عقل باندې پرده راولي د مختلفو څیزونو نه جوړیږي په خاص کیفیت باندې چې هغه بیا نشه راولي او دې څکل حرام دي او دین اسلام کې په دې باندې حد ثابت دی. نبی صلی الله علیه وسلم زمانه کې 40 دورې وي او وروسته عمر رضی الله عنه بیا 80 دورې کړلې د وجه نه چې خلکو کې شراب څکل دا زیات شولو. والمیسر او جوارګري دا هم دین اسلام کې حرامه ده. هر غلوبه چې په هغه باندې پیسې کېښودلی کېږي او یو بل نه په دې طریقه باندې پیسې ګټې راګټې اخلي ولو که هغه په غوزانو باندې وي او دارنګه څوک ورته بلوري وایي تشلې ورته څوک وایي داسې نور په دې څیزونو باندې پیسې ګټل دا ټول جوارګري ده. والانصاب او عبادت د درګاهونه که د بوتانو عبادت وي دارنګه د قبرونو وي د زیارتونو وي یا داسې نور د جاهلیت والاو کوم ځایونه وي او هلته شرکي مراسم ترسره کېږي نو دا ټول عبادت د درګاهونو کې راځي. والازلام او قسمت معلومول په غشو رجسن پلیتی دا من عمل الشیطان دا د عمل د شیطان نه دی دا د شیطان کار دی او د شیطان عمل دی. فاجتنبوه نو ځان وساتئ د دې نه لعلکم تفلحون دې دپاره چې تاسې تفلحون کامیاب شئ. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء د ایت کریمه کې الله رب العالمین اوس تاکید کوي په حرمت د شراب او دارنګه د جوارۍ او داسې نور ځکه په دې کې چې ډېر نقصانات موجود دي. انما یرید الشیطان یقینا غواړي شیطان ان یوقع بینکم چې واچي بینکم په مابین ستاسې کې العداوة دشمني والبغضاء او کینی او دشمنی د ستاسې په مابین کې واچي فی الخمر پس کلو د شرابو کې والمیسر او په کولو د جوارۍ سره د شرابو د څکلو د وجې نه او دارنګه په جوارۍ کولو سره ستاسې ترمنځه کینی او بغض او حسدونه واچي ځکه یو بل سره په دې کې لانجې کونجې دا څیزونه راځي. ویصدکم او منع کې تاسې عن ذکر الله د ذکر د الله نه وعن الصلاة او د مانځه نه ځکه نشه او دارنګه جواري انسان د الله د ذکر نه منع کوي او دارنګه د لمانځه نه. فهل انتم نو آیا تاسې منتهون منع کېدونکي منع شئ. کله چې دا آیت کریمه نازل شو
عمر رضی الله عنه ویل چې انتهینا بس مونږ منع شولو. په دې سره قطعي حکم راغلو د حرمت د شرابو. واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا. دې کریمه کې الله رب العالمین تاکید کی په حرمت د شراب او دارنګ د جواری او د سنور. الله او د رسول الله تابعداري وکړي دي کې خیر ده. واطيعوا الله او تابعداري کوي د الله، واطيعوا الرسول او تابعداري د رسول کوي. واحذروا او ویریږي د خلاف د دې دواړو نه، د الله او د رسول الله د خلاف نه او ویریږي. فإن تولیتم نو که مخ وګرځو تاسې فاعلموا نو پوه شئ انما على رسولنا البلاغ المبین، انما چې یقینا علی رسولنا په پیغمبر زمونږ باندې البلاغ المبین رسول دی ښکارا. زمونږ پیغمبر باندې دعوت دی، نور که تاسې مخ وګرځولو تابعداري مو ونه کړله الله رب العالمین په معصیت او ګناه کې به تاسې اخته شئ. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح. ایت کریمه کې اوس جواب دی او سوال کی. کله چې د آیاتونه د حرمت د شرابو نازل شول نو باید صحابه کرامو سوال وکړلو چې هغه صحابه کرام چې هغه د دې د حرمت نه مخکې وفات شوي یا شهیدان شوي دي، لکه باید صحابه کرام په احد کې شهیدان شول چې هغه وخت کې شراب حرمت نه راغلی، د هغوی په څه مسله وي؟ الله رب العالمین د آیت کریمه راولېږلو چې هغه خلک چې هغوی د شرک نه ځان ساتلی وي، حرامو نه ځان ساتلی وي، نو په دې باندې څه ګناه نشته دی. معنا دا ده چې هغه وخت کې حرمت نه نازل شوی، هغه وخت کې حرام نه و، نو چا چې په هغه وخت کې د شرک نه ځان ساتلی وي، حرامو نه ځان ساتلی وي، نو هغې باندې څه ګناه نشته دی. لیس علی الذین نشته دی په هغه کسانو باندې آمنو چې ایمان یې راوړی، وعملوا الصالحات او عمل یې کړی دی نیک اعمال یې کړي دي، جناح څه ګناه، فیما په هغه کې طعمو چې دوی خوړلی دي. اذا متقوا کله چې ځان بچ کړي د شرک نه، وآمنوا ایمان لري، وعملوا الصالحات او عملونه کوي نیک، ثم اتقوا بیا ځان ساتي د حرامونه، وآمنوا او ایمان لري، ثم اتقوا بیا ځان ساتي د شبهاتو نه، د مشتبهو څیزونو نه ځان ساتي، واحسنوا ښایسته عمل کوي، په دې خلکو باندې ګناه نشته دی. خو دې نه مراد ګوره هغه صحابه کرام دي چې هغوی د حرمت د شرابو نه مخکې شهیدان شوي دي یا وفات شوي دي. مراد دا نه دی که څوک د شرک نه ځان ساتي او اعمال صالحه کوي او دارنګه د شبهاتو نه ځان ساتي، نو د دپاره بیا په شرابو څښلو کې څه مسله نشته دی، نه، بلکې موږ مخکې وویل چې دا اصلا سوال صحابه کرامو د هغه چا باره کې کړی چې د د حرمت نه مخکې په احد کې شهیدان شوي وو. الله رب العالمین دا جواب راولېږلو د هغه خلکو باره کې. والله يحب المحسنین، والله والله تعالی يحب المحسنین، مینه کوي المحسنین د ښایسته عمل کوونکو سره. یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشیء من الصید. ایت کریمه کې اوس الله رب العالمین بعضې نور محرمات الهیه ذکر کوي. مخکې بعضې حلال څیزونه هم ذکر شو او حرام چې هغه ابدي حرام، نو دا اوس هغه حرام ذکر کوي چې د یو خاص مکان پورې د هغه تعلق وي یا د خاص وخت پورې د هغې تعلق وي، چې انسان کله احرام کې وي نو په هغه باندې ښکار دا بند وي. یا ایها الذین آمنوا، هغه کسانو چې ایمان هم راوړی، لیبلونکم الله خامخا امتحان کوي په تاسې باندې الله تعالی، بشیء په څه څیز سره، من الصید د ښکار نه، تنالوه ایدیکم چې رسیږي هغې ته، ایدیکم لاسونه ستاسې، ورماحکم او نیزې ستاسې، لاسونه ستاسې هغې ته رسیږي کوم چې کمزوري وي، ضعیفه وي، په لاس باندې ښکار کېږي. ورماحکم او نیزې ستاسې هغه چې ستاسې نه لرې وي یا تیز وي چې په نیزو باندې ښکار کېږي. لیعلم الله، دې دپاره چې ښکاره کړي الله تعالی، من هغه څوک یخافه چې ویریږي د هغه نه بالغیب په حال د نه لیدلو د هغه کې. الله رب العالمین نه ګوري او د هغه نه ویریږي. الله رب العالمین په دې ټکي باندې امتحان کوي. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم. اوس تخویف ورکړي الله رب العالمین هغه خلکو ته چې هغه په حالت د احرام کې ښکار کوي. فمن اعتدى نو چا چې زیاتې وکړلو بعد ذلك وروسته د دې نه، فله نو دلره عذاب علیم، عذاب دردناک دی. الله به دردناک عذاب دی خلکو ته ورکړي. یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم. اوس الله رب العالمین تفصیل د بیانې او سزا د هغه چا بیانې
چې هغه د احرام په حالت کې چې دی ښکار وکړي او حاصل دا دی چې کوم انسان د احرام په حالت کې ښکار وکړلو نو بیا به دوه عادله کسان راولګېږي او هغه څیز چې د ښکار کړی دی هغه قیمت به اندازه کړي د هماغې په اندازه باندې به دی څاروی هدیه کړي او دارنګه ذبحه به یې کړي او یا به د هغې په اندازه باندې چې دی مسکینانو ته طعام ورکړي او یا به روژې نیسي یا ایها الذین آمنوا یا کسانو چې ایمان هم راوړی لا تقتلوا الصید مه وژنئ ښکار یعنی ښکار مه کوئ وانتم حرم او حال دا چې تاسې احرام کې د احرام په حالت کې ښکار مه کوئ او ښکار مه وژنئ او د دې نه بیا احادیثو کې بعضې استثناءات راغلي دي 5 فواسق دي چې هغه په حل او حرم کې انسان وژلی شي حدیث د مسلم کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمای 5 فواسق یقتلن فی الحل والحرم 5 فواسق دي چې هغه په حل او حرم کې وژلی کېږي الحیة یو مار دی بعضې احادیثو کې لړم راغلی دی والغراب بل کارغه دی والفأرة بل مږه والکلب العقور چې چونکی سپی او دارنګې والحدیه حدیه ویلی کېږي ټپوس یا مارغه ته دا یو مارغه دی چې نور مارغان د ښکار کوي د دې وژل د انسان دپاره په هر حالت کې جایز دی په حل او حرم کې دا وژلی شي ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ومن قتله او چا چې ووژلو ښکار منکم ستاسې نه متعمدا په قصره دلته شرط دا دی چې په قصره یې وژلی وي ښکار یې کړی وي فجزاء نو په ده باندې بدله ده مثل ما په شان د هغه قتله چې د قتل کړی وي من النعم د څاروي نه د چې کوم څیز ښکار کړی وي نو د هغه په اندازه باندې څاروی به دی په بدله کې ورکوي یحکم به ذوا عدل یحکم فیصله به کوي به په هغې سره ذوا عدل 2 کسان د عدل والا منکم ستاسې نه 2 کسان د عدل او انصاف والا به راولګېږي هغه به اندازه کې او فیصله به وکړي هدیا بالغ الکعبة هدیا هدیه به وي بالغ الکعبة رسیدونکي کعبې ته دا به هدیه وي غاړه کې به ورته عامل واچولی شي یوه نښه به پې باندې وکړی شي او حرم ته به ولېږلی شي بالغ الکعبة رسیدونکي کعبې ته کعبې نه مراد حرم دی او د بلوغ نه مراد ذبحه ده هلته به ذبحه کړی شي او کفارة طعام مساکین او کفارة یا به کفاره وي طعام مساکین خوراک د مسکینانو معنا دا ده که هدیه نه وه نو هغه اندازه قیمت باندې به چې دی غنم واخلي او هغې نه به نیم صاع یو فقیر او یو مسکین ته ورکوي او عدل ذلک صیاما او عدل یا برابر ذلک د دې صیاما روژې نیول دي د دې هر نیم صاع مقابل کې به دی یو روژه نیسي لیذوق وبال امره لیکه اوس د دې حکمت ذکر کوي په کار دا ده چې دی د خپل عمل سزا وګوري لیذوق د دې دپاره چې وڅکي وبال امره سزا د کار خپل کار هغه سزا وڅکي عفى الله عما سلف عفى الله معافي کړي د الله تعالی عما د هغه څه نه سلف چې مخکې شوي دي مخکې د جاهلیت په زمانه کې یا دارنګه د دې آیات د نزول نه چې مخکې څه شوي دي د هغې معافي الله رب العالمین کړې ده ومن عاد او څوک چې راوګرځېدلو حلال ګڼلو د دې ښکار ته د ښکار حلال وګڼلو وینتقب الله نو بدله به واخلي الله تعالی منه د هغه نه والله عزیز ذو انتقام والله الله تعالی عزیز زورور دی ذو انتقام بدله اخیستونکی دی هغه انتقام اخیستونکی ذات دی احل لكم صید البحر وطعامه متاعا لكم وللسیارة ایتی کریمه کې الله رب العالمین اوس تقسیم د صید او د ښکار کوي د بحر چې کوم ښکار دی د لمدې چې کوم ښکار دی چې هغه څیزونه چې هغه په وچه کې ژوند او زندګي نشي کولی یوازې په بحر کې ژوند کوي او په لمده کې کوي د هغې ښکار کول دا به جایز وي او هر چې د وچې ښکار دی هغه د احرام په حالت کې منع دی د وجې تعظیم د بیت الله نه وحل لکم حلال کړی شوي دي تاسې لره صید البحر ښکار د دریاب او ښکار د بحر نه مراد چې دی اوبه دي د اوبو ښکار که هغه د نهر په شکل کې وي که د ډنډ په شکل کې وي که د دریاب په شکل کې وي دې کې ښکار کول تاسې ته جایز شوي دي وطعامه او خوراک د هغې
د صید او د ښکار نه مراد هغه دی چې هغه ته ښکار کړي او د طعام د هغې نه هغه دا دی چې دریاب خپله غاړې ته راچولی وي. متاعا فایده ده لکم تاسې لره وللسیارت او قافلې والاو لره تاسې او ستاسې د قافلې دپاره ده یو فایده ده. صحابه کرام په یو سفر باندې تلي وو د دریاب غاړې ته یو مهي راټولی و. تقریبا 18 ورځې صحابه کرامو د هغې نه خوراک وکړلو. 18 ورځې کله چې مدینې ته راتلل نو نبي صلی الله علیه وسلم ته د ځان سره غوښه راوړله. یو غټ مهي د دریاب څنډې ته اچولی و. الله رب العالمین مؤمنانو ته په هغې سره خوراک ورکړلو. وحرم او حرام کړی شوي دي علیکم په تاسې باندې صید البر ښکار کول د وچې ما دمتم حرما څو پورې چې یستئ تاسې حرما احرام کې تاسې چې تر څو پورې احرام کې د وچې ښکار په تاسې باندې حرام دی. دا د وجې د قدر او د تعظیم د کعبې نه. واتقوا الله او ویرېږئ د الله نه الذي هغه ذات الیه چې هغه ته به تحشرون تاسې جمع کیدی شئ. جعل الله الكعبة البيت الحرام قیاما للناس. ایت کریمه کې اوس علت ذکر کړي. الله رب العالمین د ښکار ولې حرام کړی دی؟ د وجې د اکرام او د اعزاز د بیت الله نه. جعل الله مقرر کړي د الله تعالی الکعبة کعبه البیت الحرام کور عزت والا دا د عزت والا کور دی. قیاما سبب د ژوند للناس د پاره د خلکو. بیت الله سبب د ژوند دی په معنوي لحاظ سره هم او په ظاهري لحاظ سره هم. معنوي لحاظ سره دا چې په د باندې دین د انسان برابرېږي. زندگی هغه معنوي زندگی په دې سره الله رب العالمین د انسان برابري. او ظاهري هم دا چې تر څو پورې دا کعبه وي الله رب العالمین به دنیا آباده کړې وي. کله چې دا کعبه حدیث کې راځي د یو حبشي د طرف نه ورانه شي نو به الله رب العالمین قیامت هم قایمي. والشهر الحرام او میاش عزت والا هغه میاشتې د عزت چې کومې دي نو دا هم الله رب العالمین سبب د ژوند ګرځولی دی. وجه دا ده چې په ده کې امن وي خلکو ته. هغه میاشتې څلور دي. دلته ذکر د شهر دی خو لیکن مراد ترې هغه څلور میاشتې دي چې هغه محرم ذوالحجه او ذوالقعده او رجب دي. د څلورو میاشتو کې مخکې په ده باندې خبره کړې وه ابتداءً جنگ کول صحیح نه دي. نو دا هم الله رب العالمین سبب د ژوند ګرځولی دي. والهدی او هدی والقلائد عوامل والا څاروي کوم څاروی چې هغه حرم ته لیږلی کېږي په هغه کې غاړکۍ وي یا دارنګه هدیه وي نو دا هم سبب د ژوند دی. ولې؟ ځکه د دپاره هم امن وي که نه د دپاره هم امن وي نو دې کې هم ژوند دی یو قسمه. ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض. دا فائدہ د مخکې ذکر کړي. ذلك دا لتعلموا دې دپاره چې تاسې پوه شئ ان الله چې یقینا الله تعالی یعلم پوه دی ما په هغه څه باندې فی السماوات چې په اسمانونو کې دي او ما او هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي. وان الله او یقینا الله تعالی بكل شیء په هر یو څیز علیم پوه دی. الله رب العالمین عالم الغیب ذات دی په غیب باندې پوهیږي. انسانانو سره دا علم نشته دی. یعلموا ان الله شدید العقاب. ایت کریمه کې الله رب العالمین تاکید کوي په عمل کولو باندې مخکې احکامات باندې. یعلموا پوه شئ ان الله چې یقینا الله تعالی شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی دی. وان الله او یقینا الله تعالی غفور الرحیم بخنه کوونکی رحیم رحم کوونکی دی. نه منونکو ته عذاب ورکوي او منونکو ته بخنه الله رب العالمین کوي. ما علی الرسول الا البلاغ. د آیت کریمه کې هم تاکید ده. ما علی الرسول نشته ده پر رسول باندې الا البلاغ مگر رسول دی. دی پیغمبر تاسو ته دا مسائل ورسول. والله یعلم والله تعالی پوهه دی ما په هغه څه باندې تبدون چې تاسې ښکاره کوئ وما او په هغه څه تکتمون چې تاسې پټوئ. الله رب العالمین په دې ټولو باندې پوهه ذات دی. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. دایت کریمه کې الله رب العالمین نیکو اعمالو ته دعوت او د خبیثو او د پلیتو څیزونو نه تحذیر او ویره ورکوي. قل ورته ووایه لا یستوي الخبیث نه دي برابر الخبیث پلیت والطیب او پاک او خبیث دا سره نه دي برابر. ولو اعجبک اگر که تعجب کې چې تا لره کثرة الخبیث ډیروالی د پلیت. ځکه کله یو څیز ډیر شي د هغه ډیروالي نه چې انسان تعجب کوي. د دې د وجې نه الله رب العالمین فرمایي
د یو شي ډیرواله د خبيثو ډیرواله هغه ته تعجب کوانه چی ځکه اعتبار کثرت ته نشته دی اعتبار پاکوالی ته دی اعتبار الله رب العالمین پاکوالی ته ورکی کثرت ته نه ورکی د وجنه قران کریم کې الله رب العالمین زې په زې باندې په اکثریت معیارات کی اکثریت اکثره گمراه وي اکثریت اکثره خراب وي فاتقوا الله نو ویریږي د الله نه یا اول الالباب صفا عقل والو د الله نه ویریږي لعلکم دې د پاره چې تاسو تفلحون کامیاب شئ یا ایها الذين آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم کله چې دا محرمات ذکر شونو صحابه کرام سوالونه شروع کړل مختلف سوالونه صحابه کرام شروع کړل الله رب العالمین ادب راولېګلو د پاره د سوال کولو هغه سيزونو په اړه کې سوالونه مکوي کله جواب تاسو تراشي نو تاسو به خفقي یو صحابي راولګېدلو وای زما و خچرته بل صحابي راولګېدلو وای ویل چې د الله رسول زما پلار بچیرته وي نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل جهنم کې وي نو دې د وجنه هغه خفه شو نو دې د وجنه داسې سوالونه شروع شونه الله رب العالمین ادب راولېګلو یا ایها الذين آمنوا یا کسانو چې ایمان امر راوړې لا تسألوا سوال مکوي عن اشیاء د داسې سيزونو ان تبدک خکارش لکم تاسې ته جواب داغي تسؤکم خفه بکی تاسې داغي جواب تاسې تخکارش نو تاسې به خفه کی وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم دی جمله کې اوس الله رب العالمین اجازت ورکي او ترغیب خسته سوال ته ورکي هغه دا دی کله قرآن نازلېږي او تاسو سره یو ضروری سوال وي یا د قرآن کریم د شرح ته تاسو محتاج وي قرآن کریم یو آیات نازلېږي د شرح ته محتاج وي یو ضروری سوال وي مهمه مسله وي تاسو سوال کولای شي الله رب العالمین به داغي جواب نازلې وان تسألوا کتاس سوال کوي عن هداغي په باره کې حين ينزل القرآن پاغه وخت چې نازلول شي قرآن تبدلکم نخکارا بشي تاسو ته داغي جواب به تاسو ته ښکارا شي یو ضروری مسأله وي مهمه مسأله وي داغي کې سوال کول ممانعت نشته دی نو د آیت کریمه کې ادب د سوال او تقسیم د سوال ذکر شلو یو هغه سوال وی چې عبس وی بی ځای وي نو داسې سوالونو نه اجتناب پکار دی او کوم چې ضروری سوال وي یو شرعي مسأله وي او انسان ورته ضرورت وي نو داسې سوالونو کولو کې سم ممانعت نشته دی عفا الله عنها حکم سوالونه چې مخکې شوي دي غیر مناسب الله رب العالمین داغه معافي کړی دا عفا الله معافي کړی دا الله تعالی عنها داغینا مخکې چې کوم بې ځایه سوالونه شوي دي الله رب العالمین داغي معافي کړی دا والله غفور حلیم والله والله تعالی غفور بخون کې حلیم صبر کون کې ذات دے قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين ایت کریمه کې اوس الله رب العالمین یو مثال ذکر کوي چې ګوره مخکینی خلق صالح علیه السلام قوم یا د موسی علیه السلام قوم هغه هم داسې سيزونو مبارک سوالونه کول چې کله قبول شو نو دا غنه انکار وکړو هغه سبب د کفر وګرځیدل قد سألها یقینا سوال کړو د داسې سيزونو قوم یو قوم من قبلكم مخکستاسنا د صالح علیه السلام قوم معجزات غختل یا د موسی علیه السلام او کله چې جواب راغی او قبول شول نو به دا غنه انکار وکړلو ثم اصبحوا بیا وګرځیدل بها پاغي کافرین کافران هغه نه به است انکار شروع کړلو دې د وجنه داسې سوالونه مکوي چې داغي جواب راشي او داغي جواب به تاسو بدګنی هغه د وجنه به تاسو په زړونو کې کراهت او بدواله پیدا شي ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام دې کریمه کې مصلی رب العالمین رد کوي په تحریمات د غیر الله باندې ځکه بحث دا شروع چې الله رب العالمین رد شرک فی التحلیل و التحریم کولو نو دې آیت کریمه کې الله رب العالمین رد کوي په تحریم د غیر الله باندې جاهلیت والا او خلکو د ځان نه چې ده به ساروی حرام کړیو الله رب العالمین پاغي باندې رد کوي ما جعل الله نه ده مقرر کړی الله تعالی من بحیرة څغوک پرې کړی شوی حیوان چې وګي پرې کړی شوی وي ولا صائبة نو نه آزاد پرې خودلې شوی ولا وسیله نو نه پیوست کړی شوی ولا حام او نملا والا دا څاروي چې جاهلیت والا او د غیر الله لپاره نظر کړیو د ځان نه کې حرام او حلال رامنځته کړیو
بهیره به هغه مؤنث څاروي ته ویلې که هغه به اوښه وه غوا به وه ګډه بیزه به وه نو د هغې شودې به یې د خپلو باطلو معبودانو دپاره نظر کړلې او د ده غوږ به یې وشکولو چې دا به د ده دپاره یوه نښه وه هر چا به پېژندله او یا بعضې علما ویلي دي چې بحیره به هغې اوښې ته ویلې چې پنځم ځل باندې به لنګه شوله او نر بچی به یې راوړلو نو دوی به ویلې چې دا د نارینه او زنانو دواړو دپاره حلال دی او که چېرته به یې ښځه بچی راوړله نو د ده غوږ به یې پرې کړلو او به یې ویلې چې دا په زنانو باندې حرامه ده د ځان نه پکې حلال او حرام رامنځته کول ولا صائبه به هغه حیوان ته ویلې چې کله به یو انسان مریض شولو یا به خپلوان ورک شولو نو یوه اوښه به یې نظر کړله او هغه به یې همداسې ازاده پرېښودله د هغې نه به بیا فایده اخیستل دا ناروا او په هغه باندې سورلي کول او دا به بیا چا نه کول حتی د خلکو فصلونه به یې چې خوړل نو د هغې نه به یې منع نه کوله د دې د وجې نه چې دی به ضرر انسان ته رسوي دی به یې ازاده پرېښودله د هغه نه به یې کومه فایده نه اخیستله او وسیله به جاهلیت والا و هغه وزې ته ویلې چې 10 بچي به مسلسل همداسې ښځینه راوړل د دې نه وروسته به چې کوم بچي راوړل نو هغه به بیا د نارینهو دپاره حلالو او زنانو باندې به هغه حرامو دا د ځان نه پکې حلال او حرام جوړ کړي او دارنګه حام به هغه نر اوښ ته ویلې چې د هغه نه به 10 اوښې بلار به شولې 10 اوښو به د هغې نه حمل واخیستلو د هغه نه وروسته به یې د طاووس وزر د ده په ملا باندې ولګولو او خوشې به یې کړلو بیا به د ده نه چا فایده نه اخیستله نه په ده باندې به یې بار راوړلو نه به یې سورلي په ده باندې کوله او داسې نور نو دا هغه څاروي وو چې دوی پکې د ځان نه حلال او حرام رامنځته کړي الله رب العالمین په دې باندې رد کوي چې دا الله رب العالمین نه دی مقرر کړي د حرمت الله رب العالمین نه دی مقرر کړي او نو دغه تقسیمات په دې کې الله رب العالمین کړي دي ځکه الله رب العالمین فرمایي چې ما جعل الله نه دی مقرر کړي الله تعالی من بحیرة غوږ پرې کړی شوی حیوان ولا صائبة او نه آزاد پرېښودلی شوی ولا وصیلة او نه هغه پیوسته کړی شوی ولا حام او نه د ملا والا هغه ملا والا څاروی د الله رب العالمین نه دي مقرر کړي دې کې دا تقسیمات او حلال او حرام د خلکو د ځان نه جوړ کړي دي ولکن الذین لیکن هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی یفترون جوړوي علی الله په الله باندې الکذب دروغ د الله باندې دروغ جوړ شوي دي واکثرهم او اکثر دوی نه لا یعقلون عقل نه لري ډېر د دوی نه هغه بې عقله انسانان دي عقل نه لري وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول د آیت کریمه کې الله رب العالمین د دوی په دلیل باندې وسرت کی دلیل خو ورسره نو بس د مشرانو په پټو سترګو باندې تابعداري او تقلید کولو نو دې ته چې ویلی شو راشي قرآن او سنت ته راشي الله چې څه ویلي دي هغه ته راشي نو دوی به ویلې په دې باندې موږ پلاران او مشران موندلي دي بس هماغه زموږ دپاره وایي کفایت کی وإذا قيل لهم او کله چې ویلی شي دوی ته تعالوا راشئ الی ما هغه څه ته انزل الله چې نازل کړي دي الله تعالی و الی الرسول او راشئ رسول صلی الله علیه وسلم ته قرآن او سنت ته راشئ قالوا وی دوی حسبنا کافی دی مونږ لره ما هغه وجدنا چې موندلي دي مونږ علیه په هغې باندې آباءنا مشران زمونږ خپل مشران هم چې په کومه لار باندې موندلي دي هماغه زمونږ دپاره کافي دي دا عجیب استدلال او عجیب دلیل و د خلکو دا اوس هم بعضې جاهله خلکو کې دا استدلال موجود دی چې ته ورته وایې ګوره قرآن کریم کې دا خبره ده احادیثو کې دا مسله ده دا سنت اعمال دي یا دغه اعمال حرام دي دوی به وایي چې بس موږ د خپلو مشرانو پسې روان یو بس زموږ مشرانو دا کول دا دلیل نه دی ښه دلیل زموږ او ستاسې معلوم دی معیار زموږ او ستاسې معلوم دی چې هغه قرآن دی او حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم دی دې نه اخوا د خپلو مشرانو پسې تلل نور انسانانو تابعداري کول دا الله رب العالمین چېرته نه دي ټاکلي تاسې قرآن او سنت د نبی صلی الله علیه وسلم کې وښیوئ کوم ځای کې ویلي دي چې تاسې د خپلو نیکونو تابعداري وکئ نه بلکې قرآن او سنت کې چې ترغیب ورکړی شوی دی هغه الله او رسول الله ته ورکړی شوی دی د الله تابعداري وکړي د رسول الله تابعداري وکړي نو دې د وجې نه مسلمانانو ترمنځ به معیار هم دی د حق او د باطل قرآن او سنت د الله کتاب او د نبی صلی الله علیه وسلم سنت ګوره د صحابه کرامو په زمانه کې بل څوک نه حتی د هغوی په زمانه کې ګوره د امامان هم نه امام ابو حنیفه رحمه الله امام شافعي رحمه الله امام مالک امام احمد ابن حنبل امام بخاری دا امامان هم د صحابه کرامو په زمانه کې نو صحابه کرامو څه شی کوو صحابه کرامو د الله خبره منله
د قرآن خبره منله، د نبی صلی الله علیه وسلم خبره منله، دغه حدیث منل، بس په دې باندې داسې مسلمانانو چې د جنت زیری په باندې دنیا کې وشو. نو کومه تاسو سره ولګيږي هغه قرآن هغه حدیث چې صحابه کرامو دغه تابعداري کوله، کماغه موږ هم تابعداري وکړو خو موږ هم جنت هم کېږو، موږ ته هم الله هدایت را نصیب کړي. نو د قرآن او د سنت تابعداري وکړو، دا په موږ باندې لازمه ده. نو دا استدلالات کول چې موږ د پلار او نیکه لاره نه پریدو او د پلار او نیکه اعمال زموږ د پاره حجت او دلیل دی، نو دا تاسو خپل انصاف وکړئ چې دا چا خبره ده. دا الله رب العالمین د مشرکانو خبره ذکر کړي چې دا استدلال او دا طریقه خو دغه مشرکانو و چې دوی ته ویل شو راشي الا ما انزل الله ته، نو دوی ویل موږ د پاره د خپل پلار او د نیکه خبري دا کفایت کی. نو قالوا ويد حسبنا پوره د مونږ لرا یا کافی د مونږ لرا ما هغه لار وجدنا چې مندري دی مونږه علیه پاغه باندې اباءنا مشران خپل یا پلاران خپل. اولو کان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، اوس په الله رد کی. اولو کان آباؤهم اگر چو آباؤهم مشران دوی لا يعلمون چې نه پوهیدل شيئا په هیڅ چیز د دین په هیڅ خبره وای نه پوهیدل، ولا يهتدون او نو لار مندون کی، نو هدایت مندون کی او لار مندون کی، په هدایت باندې روان نو، ولیکن بیا هم دوی داغي پسې نختی دی او داغي کړنه دوی ته دلیل ښکارا کیږي او حق ورته ښکارا کیږي. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، دایته کریمه کې الله رب العالمین مؤمنانو ته تسلی ورکي، کدی خلکو ته تاسو دعوت ورکي قرآن او سنت ته، غي داغي نه انکار وکي تردید وکي افکیږي ما داغو انکار او داغي کفر د تاسو ته ضرر نشي در کوله. یا ایها الذین آمنوا، یا کسانو چې ایمان امراوړې، علیکم لازم ده پتا سی باندې انفسکم ذمہواری د نفسونو دستاسی، تاسو باندې د خپل نفسونو د ځانونو ذمہواری ده. لا یضرکم ضرر نه درکې تاسو ته من هغه څوک دل چې گمراه شي، اذا اهتدیتم کله چې هدایت ومندلو تاسو چې په هدایت شوي نغی تاسو ته ضرر نشي درکوله. الی الله مرجعکم جميعا، الی الله خاص الله ته مرجعکم واپس کیدل دي تاسو جميعا د ټولو واپس کیدل الله ته دي. فینبئکم نو خبر بدر کی تاسو ته بما پاغ عملون کنتم چې تاسو تعملون کوي، تاسو کوم اعمال کوي الله رب العالمین به دې ټولو اعمال